السلام علیکم ستړي مشئ زه اسامه مقصد یم او تاسو ګورئ زموږ یوټیوب چینل ادبلار په نننۍ ویډیو کې به موږ د ډیر محترم عزیز الله کاروان نوې چاپ شوی ناول تورغم په اړه باندې خپل نظر شریکوو. د ناول لغوي معنا د نوي ده او د دې صرف نه دا تمه په ځای کیدی شي چې دا د خپل دور د جدید انساني نفسیاتو احاطه وکړي. زما په خیال د موضوع نه وروستو د ناول بنیادي جز د ناول د اسلوب جدت دی. آسکر وایلډ ویلی دی په انسان کې چې کوم څیزونه زیات قلت لري په هغو کې د هغه خپلتوب سرفهرست دی چې ځانګړتیا ورته هم ویلی شي. اکثر خلک په شعوري یا غیر شعوري توګه د نورو خلکو چربوي. په داسې صورت کې یو لیک شاد و نادر د ځانګړتیا بیلګه کیدی شي او نثر خو هسې هم د شاعرۍ په مقابله کې کم تخلیقي او زیات منطقي وي. په منطقي ادب او په خصوصیت سره په ناول کې سټایل اسلوب زیات ارزښت لري او سلاست بلاغت متانت او سادگی د اسلوب بنیادی اجزا دي. غوره لیک هغه دی چې پکې اختصار او تعمیري منطقیت وي او د اسلوب سره سره د اظهار قوت مقصدیت او د خیال پختګي لري. دا خبره هم قوي ارزښت لري چې د ناول د لیکونکي مخاطب څوک دی او تر کومه حده لیکونکي خپله خبره خپل لوستونکي ته په رسولو کې بریالیتوب لري. په دې حواله چې موږ د زلمي ناول نګار عزیز کاروان ناول تورغم مطالعه کوو نو یو خوشګوار تاثر مخې ته راځي. ښاغلي کاروان د خپل لیک د زلمیتوب باوجود د خپل مقصدیت منطقیت او اسلوب په اړه په خپلو همزولو کې ځان ته ځانګړی خپلتوب لري. د هغه لیک لکه د صحرای شمع د خپل وجدان په دریچه لګي او د لوستونکو تر مازغو خپریږي. هغه د نوي زمانې ناول لیکي او د لیک د جدیدو تقاضو نه ښه خبر دی. هغه د انټرنیټ د نړۍ استوګن دی او د خپل ناول په مکالمو کې د رومن لیک دود د استعمال نه ویریږي. د هغه جدت شعوري دی او هغه خپل ناول د نوي تجربو سره اشنا کول غواړي او د هغه تجربې د خپل قاری په مزغو نه بوج کیږي. کردارنګاري د یو ناول د عمارت په اډانه کې د دیوالونو کردار لري. یو مغربي ناول نګار تیکري لیکلی دي زما کردارونه زما په قابو کې نه دي بلکې داسې بې لګامه دي چې کوم خوا وغواړي ما له ځان سره بوزي. د ښاغلي کاروان په دې ناول کې د غرزي او خان کاکا کردارونه د ناول ژوندي او نه هیریدونکي کردارونه دي. غرزي یو تعلیم یافته او باشعوره زلمی چې د وخت چپو له بره لر تر غورځولی و او د خپل افغانیت په پیژنګلو ویاړ لري. هغه د مسکان سره د خپل رومان په رنګینۍ کې د خپل لغړن وطن لمبه لمبه وجود نه هیروي او نه یوازې د دې سانر لیکي بلکې د خپل مرام په اړه د راتلونکي سبا زیری هم ورکوي. د خان کاکا کردار د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د تسلسل یو داسې نمونه کردار دی چې پښتون قام ته لکه د جرس د مرام د قافلې غږ او لاریون دی. د مسکان شوخۍ او مستۍ که یو خوا د ناول په غمجنه فضا د ښایستونو او رنګونو صادر خور کړی دی نو بل خوا د زهرا کردار د لیکونکي د لوړ افغانیت بیلګه کردار دی چې په افغان خاوره د ژبې او نسل تفریق رد کوي. هغه د لر و بر د افغانانو المیه په یوه فقره کې داسې بیانوي چې د بنده زړه غوڅوي. خدای خبر چې تورخم ته تورخم ولې وایي دا خو تورغم دی چېرته په زرګونو پښتانه هره ورځ. ښاغلی کاروان د ناول نګارۍ د فن استاز نه بلکې یو طالب علم دی نو په دې حواله به د هغه په ناول کې کمی زیاتی ارومرو مخې ته راځي خو په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د هغه ناول د سباوون د سحر ستوری دی. د هغه ناول کلایمکس او انټي کلایمکس د دې حقیقت څرګندونه کوي چې هغه یو باریک بین هنرمند دی او په خپل فن عبور لري. په اخر کې د ناول لوستونکو ته تسلي ورکوم چې دا ناول د خپل تیم پلاټ او ژبې په حواله یو پوره غوره کوشش دی او لیکونکي ته ډاډ ورکوم چې څانګه به نن سبا کې ګل شي ما یې په سر کې سرې غوټۍ لیدلې دي نه. ډېره مینه او درنښت.